سلامونه نکي هیله ملګرو، ستاسو د روغتیا او سلامتۍ په هیله باندې په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته لارښوونه وکړم چې ریکور فنډ څنګه ترسره کیږي. یعنې که چیرې نن تاسو سرمایه ګذاري وکړئ، سبا ورځ یا هر وخت چې تاسو خپلو پیسو ته ضرورت ولرئ، د ضرورت په اساس باندې یا نه غواړئ تجارت مخ ته یوسئ، نو ریکور فنډ به څنګه ترسره کوئ. او غواړم دا ویډیو د هغو کسانو لپاره هم ده، کوم کسان چې ویډرا باندې نه پوهېږي، اشتباهاً یا په غلطۍ سره هغوی نه ریکور فنډ ترسره سوی، بیا یې اکاونټ بند سوی او پیسې ورته استول شوي، بیا وایي چې ما خو داسې نه غوښتل. نو دا ویډیو تر پای وګورئ ورونو، انشاءالله په دې کې به زه مکمله او بشپړه لارښوونه تاسو لپاره ولرم تر څو څنګه وکولی شئ ریکور فنډ ترسره کړئ، کوم شیان د هغې لپاره مهم دي او څومره سرمایه پانګونه د ریکور فنډ په صورت کې کټ کیږي. عموما مونږ او تاسو کله پانګونه کوو، نو مونږ او تاسو پانګونه قرارداد کیږي په مغه ورځ باندې په معاملاتو کې، یا یې مثلا د دوا په برخه کې یا د تیلو په برخه کې یا د هر څه په برخه کې کمپنۍ هغه باندې قرارداد ترسره کوي او هغه پانګونه کیږي، عملته په کار باندې لګیږي. نو که چیرې مونږ تاسو د هغې بیا غوښتنه کوو او هغه پیسې راوغواړو، نو حتما به مونږ تاسو باندې تاوان راځي، چې هغه تاوان 30% دی، چې خوشبختانه کم تاوان دی. مخکې د زینوس پالیسۍ کې داسې و چې تقریبا 45% پیسې ورکول کېدې او 15% کټ کېدلې، یعنی ریکور فنډ په صورت کې سوځېدلې. خو خوشبختانه او الحمدلله د شکر ځای دی چې اوس یوازې 30% کټ کېږي او 70% پیسې موږ تاسو ته رسیږي د ریکور فنډ په صورت کې. نو تاسو بلته راشئ، لومړی ځل چې تاسو ریکور فنډ ترسره کوئ، ځکه ریکور فنډ هم لکه د ویډرا په شکل یا د پیسو ایستلو په څیر باندې ده. مخکې له دې چې ریکور فنډ ته لاړ شئ، لومړی ځل به راځئ سیټینګ ته. په سیټینګ کې به تاسو ریکویسټ سیکیورټي پین دې باندې به کلیک کوئ، بیا به په دې ریکویسټ باندې کلیک کوئ. اوس تاسو جیمیل ادرس ته د کمپنۍ لخوا څخه یو ایمیل استول کېږي چې په هغې کې سیکیورټي پین کوډ ده، هغه پاس ځای کې وګورئ، ما ته راغی، همداسې تاسو ته هم راځي. اوس د دې ځای نه مستقیم ځمه سیکیورټي پین راخلم. دلته تاسو ګورئ ما خپل ایمیل ته سیکیورټي پین د زینوس لخوا څخه راواستول شو، دغه سیکیورټي پین ده، دا زه داسې کاپي کوم. اوس راځم زینوس اکاونټ ته، بیرته دا دی راغلم زینوس اکاونټ ته. دلته چې راغلی هغه سیکیورټي پین خو ما راواخیسته، دلته به راشو اوس بزنس اپشن ته. دا ویډرا اپشن دی، ویډرا اپشن نه لاندې ریکور فنډ اپشن ده. ریکور فنډ اپشن چې کله کلیک وکړئ، لومړی ځل چې تاسو دلته غواړئ خپل سیکیورټي پین به ورکوئ. خپل سیکیورټي پین مو چې دلته واچوو، په دغه غټه خانه کې به تاسو دلیل ولیکئ، په څه دلیل باندې تاسو پیسې غواړئ وباسئ. مثلا کوم ضرورت لرئ، نه غواړئ تجارت مخ ته یوسئ، دا دلیل به دلته لیکئ په انګلیش باندې البته. مثلا I need my money for my needed، یا مثلا زه خپل پیسې غواړم د خپل ضرورت په اساس یا د مشکل په اساس باندې، هغه به دلته تاسو ورته خپل دلیل لیکئ. مثلا دې ځای کې یو څه به ورته لیکئ، داسې مثال په طور باندې که نه. دلته په پاس ځای کې خپل والټ ادرس ورکوئ، هغه والټ ادرس به ورکوئ د USDT TRC شل ادرس، هغه تاسو کاروئ، همغه ادرس ته به تاسو ته پیسې استول کېږي. دا مو چې کله دلته ورکړل، دلته وګورئ لیکلي هم دي په واضح ډول باندې چې 30% پیسې به کټ کېږي او تاسو ته به 80% پیسې استول کېږي. په دې 80% کې هغه پیسې هم شامل دي. ځینې وروڼه په دې باندې هم تر اوسه پورې درست آګاه نه دي. 80% کې هغه پیسې هم شامل دي کوم چې تاسو مخکې نه ویډرا کړي، هغه به هم په همدې 80% کې شامل وي. نو دلته مو چې خپل والټ ادرس ورکړ، لاندې به راسئ په سبمیټ دې باندې به کلیک وکړئ. مثلا داسې اوس وګورئ دلته ما والټ ادرس نه دی ورکړی، یعنې طریقه یې همداسې ده. په سبمیټ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو درخواست به ولیږل شي په بریالي ډول باندې، او تاسو ته به له 1 ساعت څخه نیولې تر 4 ساعته پورې او له 4 ساعته پورې تر 48 ساعته پورې دا د ریکور فنډ قانون دا چې په دومره موده کې به پیسې استول کېږي. او د ویډرا قانون چې دا د هغه ویډرا پیسې یا د پیسو ایستلو یا ګټې پیسې چې کله موږ تاسو استو، هغه موږ تاسو ته په حد اقل له 1 ساعت څخه نیولې تر 2-3 ساعته پورې تر اوسه پورې استول شوي دي. خو د هغې هم اخري مدت 4 ساعته ده، خو تر اوسه پورې چې موږ ایستلي، ملګرو ایستلي دي، په 2-3 ساعته کې استول شوي دي، چې دا د زینوس تر ټولو هغه چټک پرداخت یا پیمنټ د دوی یا د پیسو ورکړه ده، چې په دې اړه باندې دوی خپله هم یو راپور خپور کړی و، یو خبر خپور کړی و چې په آنلاین سوداګریزو برخو کې د زینوس تر ټولو چټکه پیسه پرداخت یا پیمنټ ترسره کوي.
نو دا ورونو د ریکور فنډ په اړه باندې ویډیو انشاءالله نور آپشنونو لپاره به هم تاسو لپاره په تشریحي ډول باندې ویډیوګانې ولرو. تر بیا ښه چانس، ښه وخت ولرئ، ښه تجارت، الله مو مل سه. السلام علیکم ورحمت الله.